سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه دا وخت مو بخیر با ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن شنبه د سلواغي د دلوي د میاشتې شپږمه د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې 15 نیټې سره سمون لري روانه خبري غړي درته زه سر احمد سعید وړاندې کوم خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی په کابل کې د سعودي عربستان سفیر وايي هوډ لرو چې له اسلامي امارات سره اقتصادي او سیاسي اړیکې لا پیاوړې کړو. ډیکسن وايي د انګلستان حکومت هوډ لري چې د اقلیمي بدلون د اغیزو راکمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. مولوی عبدالکبیر وايي اسلامي نظام د افغانستان د پرمختګ لپاره دوامدار هڅې کوي. او ټرمپ وايي پر روسیا د بندیز له لارې فشار راولو. اوس هم بشپړ خبرونه. کابل کې د سعودي عربستان سفیر وايي هوډ لرو چې اسلامي امارات سره اقتصادي او سیاسي اړیکې لا پیاوړې کړو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست ملا عبدالمنان عمري پرون د خپل کار په دفتر کې سعودي عربستان له سفیر فیصل بن طلق الباقمی سره کتلې دي. د یاد وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي رسنیو ته ویلي چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا سربیره په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کارګرو د ستونزو او ننګونو په هکله هر اړخیزې خبرې شوې دي. د کار او ټولنیزو چارو سرپرست په دغه کتنه کې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د سعودي عربستان له مرستو څخه په مننې سره په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو له غوره کوربدو څخه خوښي څرګنده کړې. ډیکسن وایي چې انګلستان هوډ لري چې د اقلیمي بدلون د اغیزو راکمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزرا د سیاسي معاونیت دفتر عمومي رئیس مولوي ذاکر الله ذاکر د افغانستان لپاره د انګلستان سفارل شرزافیل رابرټ ډیکسن سره کتلې. ارګ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې اسلامي امارات او انګلستان د سیاسي اړیکو او له افغانانو سره د یاد هیواد پر بشري مرستو خبرې وشوې. کابل کې د انګلستان شرزافیر په دغه کتنه کې ویلي چې لندن په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. مولوی عبدالکبیر وايي اسلامي نظام د افغانستان د پرمختګ لپاره دوامدار هڅې کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوی عبدالکبیر خوست د سفر په ترڅ کې دغه ولایت د جهادي مدرسې د ستاربندۍ په غونډه کې ګډون وکړ. مولوی عبدالکبیر په یاده غونډه کې ویل چې اسلامي امارات د دین په رڼا کې د ستونزو د حل او اسلامي نظام د پیاوړتیا په موخه له سیمې او نړۍ سره اړیکې لري او دا مهال له ګڼ شمېر هیوادونو سره رسمي اړیکې د پیاوړتیا په حال کې دي. او ټرمپ وايي پر روسیا د بندیز له لارې فشار راولو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي پر روسیې به د بندیزونو له لارې نور هم فشار راولي. ډونالډ ټرمپ پرون آنلاین د سویس په داووس کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وینا وکړه. د پوکلند کې د جګړې ژر پای ته رسېدو په اړه په دې غونډه کې د یوه سوال په ځواب کې ویل چې دی غواړي په لنډې راتلونکي کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او غواړي چې د تعرفې او نورو بندیزونو له لارې پر روسیې فشارونه زیات کړي.
درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول تر بلې خبري غړي لوی لامل شه